وای داسې بې ضمیره قوم چې د قوم من حیث القوم دا ضمیري چې د زړې ګډې روري او پارچا پسې بے بے نارې وي. مړه زمونږ ایمان په شنو چایو نه دی خرڅ، په کچرو کې زمونږ ایمان په کباب روټۍ نه خرڅي، په تورو چایو نه خرڅي. تاسو وایئ په ایمان زمونږ ایمان په چکړې لارۍ نه خرڅي. دا ودونو والا ټرک راولي او د هلکانو ته یې چاله ورخېږي الله الله چغې وهي، نو په ټرک لارۍ ستا ایمان خرچي. په لاره واده د چا دی، مزې به د چای، کور د چا بادیږي او قربانیه چغې څوک وایي. تا پورې د خر سر تړلی په خدای دې خوار نه که چې خوار شي. څه په تندر لګېدلی چې توس ټرک ته ختلی او پاس الله 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 واده د چا دی او ګډېږي، لور د چا ودیږي، کور د چا بادیږي او مړی پې څوک شلی. دا څه قوم دی یا دا څه خلق یا دا د دې قابل دي چې دې ته سړی سمه لار وښي؟ دا د دې قابل دي چې یو ګړنګي او یو غاړې ته راولې ور دیکا ورکړی چې لاګ وایي اشنا له پند ورکا او چې پند نه وي د شګې پند ور په سر که چې ورمېږي مات شي. دا د دې قماش خلک. زما عزیزانو دا تاسو ته ایماني وایم چې زه په دې دماغو دومره بوجي. ما فلحال د هغه ډاکټر نه علاج شروع کړی چې د لیونو ډاکټر علي دومره پریشر دی زما په دماغ. اوس ما سهار او ماښام چې کومې ګولۍ چوم اوس چې راتله ما چولې مې دي ما خوله بلکل چوچي خبره رانه هېرېږي. دومره پریشر یې زما په چې زه دې خلکو د دوی دې خبرو ته ګورم، د دوی دې کرتوتونو ته ګورم، د الله مهربانۍ ته ګورم او د دوی بغاوت ته ګورم. د الله مهرباني ته وګوره، په تاسو یې څه مهربانۍ کوي؟ تاسو اول دا د کاکشالو خلکو ګورئ. دا زما د یادو خبره ده چې دلته کوم ډیران به پروتو او د تمام پېښور غول به دلته پراته دي. نن تاسو جنت جوړ کړی اوسېږئ پکې. نامم پې ګل دره ایښې ده، ګل دره. پخوا غول دره وه که نه، اوس ګل دره شوه. نو ګل دره کې خو اوسېږي هم ګلونه که نه. څه سالا بلډینګونه هم جوړ کړي، ښه کورونه، باروزګاره، بچی، ښځې، خوراک، څښاک، اسباب، روجه راله، واورې، شربتونه، دا روح افزا دی او دا پلانې دی او دا پلانې دی. او نتیجه یې څه ده؟ نتیجه یې په خپله سوچ کوئ. روجي مونږ څه روجي؟ دا غټ غټ سنډاګان وګوره چې روجه راشي دوی ته کډني ټربل شروع شي. ما ته ګردې تکلیف. ملا لراشي، ملا غریب هم کمزوره دی. یو سرب سړی راغی صاحب مولانا صاحب ګردې تکلیف ته راته ډاکټر وایي چې روجې مه نیسه. او تا رنګ دې خان ډېر خراب دی او بالکل روجې مه نیسه، رنګ دې ښه نه دی. ملا ورته داسې که غریب سړی راغی پیټ یې اوچتولو والا چې استاد دوه منه بوره یې اوچتومه او روجې څنګه چې پام کوم موزره چې د ځمکې او اسمان فرق کولی شي هغه به روجه نه خوري. وای که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه، که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه، نو خپل خر او د بل اس به برابر کی. دا انصاف. غریب راغی دومره جبه یې وتې ده، هغه ته اجازت نشته چې روژه وکړي. سانډا راغی او جی رنګ دې هم ډېر. د غریب بیړه غرکشي په جومات کې په منځونو کولو د اختر په ورځ هغه له څوک اختر مبارکي نه ورکوي. خان کال پس راغلی د اختر مانځله ټول ته ګیر چاپېر شي غوړي که نه دی.
زم ولا منبر نه راکوشم خان اختر دې اختر دې او ډېره مهرباني دا خسکی مالدار چې اوس دي کنه تاسو کې دا خسکی مالدار خسکی چرګوړې چې دې به وخت بانګو وي دا خسکی مالدار د دې خبره داسې لاس ورکړي سایکم څنګه دې سایکم مونږ بالا مړای کې یو خسکی مالدار اجمال په مخاراشي چې ته مړه سره سایکم زه السلام علیکم څنګه دې او جی خیر جوړی کنه زم ورته څه وکړ بس دا ځان ورته سپیخ کړي تیر ورځ کې ما ته چې ما ناسب د ته ما سره داسې بل شان غوډه خبره ما ورته ما ته معلومه دا پیسې درنه لري کوم تاو د خر کې څه فرق دی او په دې پیسو ته دا کړخانی کې کنه دا پیسې درنه دی خو کومه تاو دا خر کې څه فرق پیسې سي سړی په رنگ نه سړی کی سړی غده چې خوی د سړی تواضع سے گردن فرازانے کوس گداگر تواضع کنن ہوئے غریب سړی که عجز خبرې کوي داغه خو خوی هم داده کار هم داده چې لوی سړی عجز خبرې وکي کمال داده لوی خبره کولای شي او وی کې دا شرافت لکه هغه ورځ یو سړی نیولای شي یو جرنیل وی پرېدم نه بالکل چې پانسی غړغړې ته مې سړی بي ګناه ما وې زما یو ټکی واوره بیا دې چې څه خوښه دا ورسره ول جی وای مالګور سوق چې نن تړلو یا وهل کا ګور سوق چې نن تړلو یا وهل کا پیخ بپا غوشي چې بتړلم بوهل کا والله کده نن لاس تړلې تا ته پیش دی په خدای قسم دا سي ورځ برا پټکی پرې چې ترغه بم حج نه قبلوم چې ترسو پورې تاسو د صفا مروه منځ کې منډې نه وای موروزوی ناس اسماعیل لته ټکای جبريل ته حکم وشو چې ورشه د خپل منځ کې یو چینه راو باسا چې دې ته د وبو ضرورت نه جبريل چینه راوېستاو هغه چینه ته نن ما به زمزم وای زرګونه کال وشو چې یو ساس کې کمه تر اوسه دا به زمزم په کوی کې نه دی راغلی سبحان الله زمزم هاجره چې دا وبروانه شوې نو بی هاجره ورته وې زمزم معنا ادرے گئی مبهږي هغه چې څنګه اخلاص نه کیږي زما عزیزانو دغه ابراهیم علیه السلام چې کله بڑو شو د خزه او د زوی کتو ته بوراق باور تراغه را بغه خزه او زوی به وکړو د ابتدا سوق بو کی تا توس حکمو کی شریعت چې ورشه خزه دی او زوی دی بوزا او بار دی خون بابا دیره کې پرې دا وبکې تاسو امتحان دیته وای دغه ابراهیم دی بیا مونږ بسو مونږ اول زمو لایمه خدای راستی مړه یو سړی ما ته وی چې لړم دې چرتلاس کې نیولې ده مالنا
وې زه اجازه در کوم او ته لړم لاس کیونی مال خدانو زما په لاس څه چوفو کو چې لړم دا سره وېستو په لاس سره خود زر مې لاس ته منډه میکړه وې ندی چې دم کړه مې مال خدای او قران ته وګوره زړه مې وځه هغه انسانو چې په اجازه دومره عقیده ول رحمان به داسې لاس کې نیولې وګرځول به زه مولا هم زما دا عقیده و دم کړه لاس مې ته منډه کړه ته پوه شې په خبره زمونږ عقیده هم دسي یو طالب مخون پنځوس رحمت الله علیه دلته یو لوی بزرگ تیر شي پلار روانو طالبان ناس دي وظیفه راغلي دي روټه سپوره الکه ولی خپای وی جی ترکاری نشتا غراوړی دا منګوټه راوړو درې ځله قلهوی په چوف کړل ځای خوري او چې ګوري منګوټه د غوړو ډک طالبانو په شروع کړ چې خړلې ایو ورته الکه سبالم پرې دی وی سباله سره پرې دی خو قلهو په چوف کړو دا آسان دم دی غوړی کی سباله چې وظیفه رااله او منګه راوړو چې قلهو په چوف کوله چې ګوري وبدي چوف کوي چې ګوري وبدي چوف کوي چې ګوري اخون پنځو سه په بیا راغی ورکه بیا چل دی وی هغه پرونه دم په مونږ هم چوف کو خدا خو نه غوړی کیږي وی بچي دم مغه ده خو خله دا اخون پنځو نه ده عزیزانو دم کې والله داغه دم دی چې پزانه چوف کې سمندر د پاسه روان ماران بدر ته سجدي لګي زمری برازي او استاد قبر چوکاټ بس صفای داغه دم دی خدا کله کی یو پیر ته سړی راغی وې صاحب داسې وظیفه راته وښایه چې زه بو د پاسه ګرځم پیران خو ډیر دي کنه تاسو هم چانه لاسنیوي ماسنیوي کړي خدای ته وګوره پیران کم دي پیران هم لا چرته شته وہی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں تا ټول ورځ ګنتی والی وی او ټاټکی دی اوچت کړی وی بال بچ دی نهار وی او غ پیسې پیر لراوړې اوله ورکه د په جیب کې واچي او بیا وی دعا وکړي چې خدای د دین دنیا اخر کې مال ډېر سراوړه بچی التنه دا پیر خو قربان د جناب محمد رسول الله نا په غزوه خندق کې صحابه د لوګي نه په خېټه پوری کہانی تړلیو پیغمبر ته یا رسول الله وګي شو ډېر خېټه پورم کہانی تړلی چملا امرا کړ پنش پیغمبر ولا لمنو چتا کړو خدای بندگانو ما ته وګورئ نو پیغمبر دو کہانی په خېټه پورې تړلیو وستاسو څه خیال دی چې تاسو به وګیئ نو ګینه ما بروټه خړلی په خدای قسم ز تاسو نه لوی نه حرما پیر خود غرشتو مولانا نصیر الدینو زما په مخ کې د افریقي یو سیټ ولا 50,000 روپۍ راوېست سیټ ته وای بچی تا زما د کور روټه یو خړه نمک دی او خړو نو کدا 50,000 روپۍ والم نو خدای به وای چې روټه دې په خرڅ کړه زما د مخ کې خبر پیر خود غلجوم یا سیبو چاله چې پجون جناب محمد رسول الله خپل پټکه ور کړو
پجن ورپسې لګېدل هم 3 کاله مې زړه پړکو چاودو ورپسې چا پټکې ماته وخه نه پوه ویلکم وخود نستا خله ویلې سوره د خلکو تباهل وې نو راضي به زما د کور دیوالونه به صفای نو زما کور نه به د بدعاتو اډه جوړ شي والله چې ډېر مې تنگ کو نو د شپې په خوب کې راته وخود وې دا پټکې د خې وګوره خو خدای ته وګوره چې په ویخه مې تنگ نه سبا ورپسې بیا لاړم غلجو ته چې و صاحبه ما خو په خوب کې تقاضا نه وکړې مالې په ویخه وخه بزرگ خدا دا بزرگان دي چې دا پوړي کېم ګرمې جوبې اچو دي چې پیر ښکارم بزرګي چا بزرگان یو ما تراغه راځه دلتا جهاد کانفرنس کو مال ډېر خدای دا خکار بیا به څه کو بس جهاد تقریر نه وکړو بیا برازو مالنا تقریر چې وکړو د سټیج نه کوشنو مخپتور خم بزو غزاله و چې نه چې دا خلک تی شمال د لور مې د میړمري او د زوی مې د عورت ته زه د پکې ګرځم سلامت د پردای مور زامن دې زګرم کم چې غزاله ور دی او زه د راځم د خزې پترخ کې دی ناز زه د دل تکلاشن کو په ټیمیګنج لاندې ګرځم او سیګم دی د پردای مور زامن دی کابل ته غزا ته لګم نه زباله خلق ته د غزا نه ويم چې اوري په خپل مخ کې روان زما عزیزانو دا ټول فراډ او دوکه دا ما په کې تا چولې دا نه دا دوکه چې تا ته زوایم چې ما یو مقتدی بجليګر کې د مړو شپه مړو شپه پیژنې کوم میاش کې وای امام صاحب محرم کی بار وفات کی د مړو شپه راغه ماته چې مولانا صاحب څه په حکم چې زموږ مړي خوشاله شي ما وی ټول مړو په سبال واغان راغلي خله به پی کوي او ته یو سیر نړۍ وخواله او خا مرچکی او باټینګړ پکې واچو او سرای کا جمعات ته راوړه چې دا استاد مړی خلت رسکونه شي قمقلو اگر اشتیا دا چلو کو بیګاله یو لوی ډونګر اډه ککړې دا مال راوړه مونږه مو خړه چوم خړه ما سوتان مون ستراغه ور څنګه چلو شمال مړی بدنن د سه پټوپونو خو نه ول میرا پیو بہت خوش ہو سی ماں پیو تے سیرا سارا خاندان خود مار دیا کیونکہ انہوں دا منہ سلوڑا ہو گیا ہے سارے مئیتا دے منہ جڑے پھکے آئے دادا دے قوم عقل وہ دنیا کی اوگو رہے دنیا کی اوگو رہی باب د دنیا کی مونږ څومره هوښیار یو د یو باندې دوکا څوک نشي راته یو باندې دوکا په باب د دین کې زمونږ دا عقل دی چې مونږ دومرم نه پوهیږو چې په دې شپه مړو پسې څوک خیراتو کې نو جوړم دا شی دی او مړی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله سړی مړ شو دنیا نه داغه تعلق بالکل منقطع شي خبره عزیزان خزه وګوره د خزو اعتقاد وګوره مړ وشو الله سوچت کوي په دې بنیره د مړی روح ناس وای د سکه زر روح ناس چې لا سوچت کې نو دې روټای والی بیا لاړ د روح خود وزای دی یا علیین دی او یا سجین دی علیین ته کلاړم بیا نه را واپس کیږي او کسجین ته لاړم بیا نه را واپس کیږي خبره خلاص
د محرم لسم ورځ باندې وګوره ستاسو دا دیره د دنیا منګي د ګلالانو پکې خرج شي او بوړي په قبرونو وبدا خزه اچي تاسو ور سره اچوي الکه دا ولې اچوي و یا سنن تګي شهیدان شي نو سنن تګي په کربلا کې شهیدان شي دي ته بدلتا چي دا د دې قوم عقل دا مې دې پورې درته وې چې دې خلقو پورې سرونه نشتا دوی پورې کانی تړي په باب د دنیا کې بیا دومره خيار دي چې د یو پیسې دوکا به ولا ورنکي لیکن په باب د دین کې بیا دومره کم عقل دي چې 19-20 باندې